نو اورنګزیب بادشاہ په دربار کې به یو بهروپیو اورنګزیب بادشاہ هغه ته ویلو چې ته ما نشي دوکه کولې کته ډیر وسو کې کوشش وکې ځکه اورنګزیب بادشاہ ډیر خيار سړیو هغه ته چې حضرت زه ګورم په خپل کار کې ډیر ماهر یم وې ته ما نشي دوکه تاسو دوکه کړم نو زه به تعالی دونه انعام درکم هغه ته زه صحیح ده را بغي اورز غون ځان به بدل کړو आवाज به بدل کړو اورنګزیب بادشاہ ته چې برا مخامخ شو چې خبره به شروع کړو ته به ما ته پته ولګ د بهروپیه هو به پیجند خبره خدای پاک دا څنګه چل وړي روخيار سړی ری بسنګ دوکا کوم بس یو ورځ خپل سامان مامان اوچت کوو اتبار لاړه غیب شو مکمل چې غیب شو بس بادشاہ د ذهن نموته کال دو پکې تیر شو په علاقہ کې چونکه اورنګزیب بادشاہ په خپل دیندار او د سنت او د دې سيزونو خیال به ساته په علاقہ کې سو وخت پس کال یو نیم کال یا دو کال پس دا خبر خور شو چې په علاقہ کې داسې یو بزرګ راغلی دی چې نه چا سره ملاویږي نه چا سره خبرې کوي نه دنیا سره سکار شته دی بس یو الله سره کار دی او په پلان کې ځای کې چې دی غر کې یا په پلان کې شړو کې پروت دی او بس الله سره خپل رابطه ده انسانانو سره بالکل خپل رابطه نه ساتي چې څنګه په علاقہ کې نوم خور شو ډیر زیات مشهور شو نو وزیران دی بادشاہ ته وی اورنګزیب بادشاہ ته چې بادشاہ سلامت دلته یو بزرګ راغلی دی او که تاسو وایي چې ملو شو سره هغه وایي چې څه ضرورت دی زما هغه سره د ملاوېدو بس پرېږده چې خپل الله یادوي چې ډیر دی وزیران ورځ دو پس وته بیا وی مجبور یې کړو اورنګزیب بادشاہ وته چې وته وای چې راشي دربار ته چې کسان و پسې لاړ چې بادشاہ دې دربار ته غواړي او ته وی زه د بادشاہ محتاج نه ما زما بادشاہ هغه دی الله دی زبل څوک بادشاہ نه منم اچراغ بادشاہ ته وی چې خدا سے خبره وکړه بادشاہ نورم متاثر شو وی زه صحیح دا خو چونکه دیندار سره وی چې دا الله والا نه بس وی زه بوله لاړ شم چې کله ولا لاړه ملاقات لا ملاقات وسره وکړو بادشاہ ځان سره هدیه چې دنو غټه تیلې ډکه کړې ده هغه کې قیمتي هر څه دی پیسې دی پکې او قیمتي اشیاء دی پکې بهترین خو هغه وخت سره چې خلک څنګه بادشاہانو له هدايا به ورکول هغه نه قیمتي هدیه وا چې الله والا سړی دی بزرګ دی چې کله لاړو ملاقات وسره وکړو خبر اترې وشوي بادشاہ وته وی اورنګزیب بادشاہ وی ماته دعا وکا وی دعا موای وته وکړه بادشاہ شرا پاسې دی وته وی دا تاسو له ما هدیه راوړې دا قبول کړه هغه بهروپیه چې دی هغه وته وی نه لری کدا هدیه مدیه دی واخره زه هدیه مدیه د چانه قبولوم بادشاہ نورم پزله کې متاثر شو خپل تیلې روچ تکړه را روان شو چې را روان شو کنه دا بهروپیه وته د شاته وی بادشاہ سلامت ماتا ته نوې چې په خپل کار کې ډیر ماهر ما دوکا مې کړه کې دوکا مې نه کړې و دې نه پیژندم کنه بادشاہ یو ته بهروپیه او بادشاہ کنه زه هغه بهروپیه هم کنه الکه وي ته خو ټیک د په خپل کار کې خو زه ماهر خو ته خو ماته کمکل ښکاری وی ولې وی تعالی ما معمولی غونته د انعام اعلان کړو چې ته ما دوکا کا او تعالی ما دا دون انعام چې درکو دا خو د هغه پته نه لګي په سل چنده سیوای چې دا تیلې د اغسته و بس زندگی به جوړه شوی و بادشاہ سلامت وی ګوره دې کې یو څو خبرې دي کنه لومبه خبره خو پکې دا ما چې د چا شکل اختیار کړل دي کنه د بزرګانو او د علماو او د اولیاء کرامو نو هغه خلق به بدنام شوی و د وجنه کما ستانه د هدیه اغسته او زه غیب شوی ما نو ما دغه خلق بدنامول نه غوښتل چې دا به بدنام شي دوی مدانه چې زم ما سره یو فن دې زه بهروپیه ما او هغه فن ما د بادشاہ چیلنج را کړو چې ما د خپل فن د بادشاہ په مخ کې ثابت نکړ نو زه خو بیا په خپل فن کې ماهر نیم کنه نو بیا خو ما د خپل فن هم نشو ثابتول نو ما د خپل فن هم ثابت کړي سره نو بادشاہ ور داغې نه بعد نورم ډېرې نامونه ورکړه بیا چې ستا دا یو خبره د ما ډېره خوښه شوه چې زه د دې علماو او د دې ولیانو دا جامه بدنامول نه غواړم د بدنامولو نه تا دا خلک بچ کړو نو چې مخکې به کم داسې خلک وو نو هغوی به هم ګورې علما کرام نه بدنامول که د هغوی شکل به اختیار کړو بدنامول به نه